امریکایانو ته د بګرام سپارل د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه هوایي اډه کې د خبرو اترو له امله په بګرام کې د میشتو بهرنیو جنګیالیو نورو سیمو ته لیږدول او د طالبانو په کابینه کې د هغو کسانو بدلون چې په دې ډله کې ډېر رول او نفوذ لري. هغه ادعاوې چې افغانستان کې د انټرنېټ په قطع کېدو ډېرې مطرح شوې. سره له دې چې په دې اړه ډېرې نورې ادعاوې هم وشوې، خو موږ د همدې یادو دریو ادعاوو په حقیقت او ناسموالي تم کیږو. په افغانستان کې د انټرنېټ بندېدل هغه هم یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې ټرمپ د بګرام هوایي اډې د سمدستي نیولو اعلان وکړ او ویې ویل که طالبان یې غوښتنه ونه مني بدې پایلې به رامنځته شي. دغه ادعا چې طالبانو د انټرنېټ په پرې کېدو سره غواړي بګرام امریکا ته وسپاري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. اصلي ادعا دا وه چې طالبان غواړي د بګرام اډه امریکا ته وسپاري او دوی هڅه کوي چې د انټرنېټ د قطع کولو سره د دې زمینه برابره کړي چې دا مسله عامه نشي او د دوی خپلمنځي اختلافات رامنځته نشي. د دوی چویل څیړنو وښوده چې دغه ادعا ناسمه وه. تر اوسه پورې هیڅ خپلواکي سرچینې په افغانستان کې د انټرنېټ د بندېدو پر مهال امریکا ته د بګرام اډې سپارل تایید کړي نه دي او په دې اړه لا هم هیڅ سند او معلومات نشته. له بلې خوا په یو هېواد کې د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کولو پرېکړه داسې ژر نشي کېدای او د نورو مسایلو ترڅنګ د امریکا د کانګرس تایید ته اړتیا لري. مالی او عملیاتي برخه یې نور هغه مسایل دي چې وخت ته اړتیا لري او هیڅکله پټ نه پاتې کیږي. په تور د مثال که چیرې دی وویل چې بګرام کې 11,000 یا 15,000 عسکر وساتي، نو دې دپاره بیا لوژیستیکي او حمایوي نور سیستمونه پکار دي چې یعنې معنا دا ده چې دوی باید کم ناکم 1,000 عسکر باید د دې د حمایې او د لوژیستیک دپاره دیو استخدام کی او بیا که هغه هر شپږو میاشتو کې بدلیږي، نو معنا دا ده چې دیو تقریبا 50,000 عسکرو دپاره یعنې دیو ضرورت لري چې دیو بیرته افغانستان ته لاړ شي. همدارنګه د اوسنۍ پرمختللې ټکنالوژۍ او سپوږمکۍ د عکسونو په مټ د نړۍ په هر ګوټ کې هر ډول حرکتونه او کارونه څارل کېدای شي. موږ چې همدې مسلې په اړه څیړنه وکړه، زموږ د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې هغه مهال د بګرام په هوایي اډه کې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه نه وو. بل لور ته افغانستان کې د انټرنېټ د قطع کېدو پر مهال د امریکا دفاع وزیر په هغې ناسته کې حضور درلود چې تقریبا ټول لوړپوړي جنرالان یې راغوښتي وو. دغه ناسته په ویرجینیا کې ترسره شوه. دا هم په دې معنا کېدای شي که ټاکل شوی وای چې امریکایي ځواکونه افغانستان کې ځای پر ځای شي، لوړپوړي جنرالان به دغې ناسته کې نه وای. په دویمه ادعا کې د CIA پخوانۍ کارکوونکې سارا آدمز ادعا کړې وه چې طالبانو انټرنېټ د دې لپاره بند کړی چې طالبان له امریکا سره د خبرو اترو لپاره زرګونه بهرني جنګیالي له دغې اډې نورو اډو ته لیږي. د CIA دغې پخوانۍ کارکوونکې ویلي چې له بګرام څخه د دغو جنګیالیو د لیږلو هدف ظاهرا په خبرو اترو کې د امریکا آرامول دي. دا ادعا چې په ایکس ټولنیزې رسنۍ خپره شوې وه، د دغې رسنۍ د کارونکو پراخ غبرګون سره مخ شوې. د دوی چې ویلې د حقیقت موندنې د بهیر له مخې د دې ادعا څیړنه ممکنه نه ده. که څه هم یو شمېر سازمانونو او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د بګرام په اډه کې د دې جنګیالیو د حضور په اړه هیڅ باوري راپورونه نشته. دغه راز د بګرام له اډې څخه د بهرنیو جنګیالیو د لیږد په تړاو هیڅ معلومات او ویډیو نه ده خپره شوې. نو له همدې امله کله چې په بګرام کې د بهرنیو جنګیالیو حضور تایید نشي، دا دوی د لیږد ادعا هم معقوله نه ښکاري. یوه بله ادعا چې په بهر کې د میشتو افغانانو ترمنځ په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه، د انټرنېټ بندېدو پر مهال د طالبانو په کابینه کې بدلون و. په دې ترڅ کې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده ته اړوند یو مکتوب هم لاس په لاس کېده چې پکې لیکل شوي وو چې د طالبانو مشر ته نږدې کس او د بلخ والي یوسف وفا د کورنیو چارو وزیر په توګه ګمارل شوی او سراج الدین حقاني چې د حقاني شبکې مشر هم دی، خوست کې د والي په توګه مقرر شوی دی. دا دوی چې ویل د حقیقت موندنې بهیر په لړ کې د هغو سایټونو په مرسته چې جعلي یا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوي مسایل معلوموي څرګنده شوه چې دغه مکتوب 99% د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوی. حتی په عادي ډول هم دا لیدل کېدای شي چې لیک 3 بېلابېلې نیټې لري او د ځینو لوستل یې سخت دي. سربیره پر دې د طالبانو مشر په رسمي ډول په کابینه کې ټول بدلونونه اعلان کړي دي او د طالبانو د مشر لپاره هیڅ منطقي دلیل نشته چې دا کار په پټه وکړي، ځکه چې هیڅ څوک نشي کولای په پټه په یو لوړ دولتي مقام کار وکړي. خو دا ګونګ حالت لا هم شته. د دې ټولو جعلي خبرونو او اوازو اصلي لامل دا دی چې د انټرنېټ په بندېدو سره خلکو ته معلومات نه رسېدل.
طالبانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې په افغانستان کې انټرنېټ قطع او بیا وصل شو، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو د ځینو طالب چارواکو له قوله ویلي چې نوري فایبر د دغې ډلې د مشر په امر قطع شوی و او مخابراتي شرکتونه باید د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل انټرنېټي خدمتونه له 4G او 3G څخه 2G ته راټیټ کړي. د کمو یا نه معلوماتو له امله خلک لا هم ډاډه نه دي چې آیا انټرنېټي خدمات به همداسې دوام وکړي او یا دا چې افغانستان به بیا له آنلاین نړۍ څخه جلا شي. دا اندېښنه د دې حقیقت له امله لا پسې پیاوړې کیږي چې د بلخ د والي ویان د سپټمبر په نیمایي کې وویل چې په دې ولایت کې د غیر اخلاقي کارونو د مخنیوي لپاره د طالبانو د مشر په امر نوري فایبر قطع کوي. تاسې څه فکر کوئ؟ ولې طالبانو انټرنېټ بند کړی و؟